اسلامي امارت د افغانستان تاریخي میراثونو ته نوې ساه ورکوي. تاریخي او فرهنګي سیمې یوازې پخوانۍ ودانۍ، معبدونه یا ماڼۍ نه دي، بلکې دا هغه ژوندۍ حافظه ده چې د نسلونو فکرونه، ارزښتونه، هنرونه او تمدنونه پکښې خوندي پاتې دي. تاریخي ځایونه بشري مدنیت انځوروي او د ملتونو ترمنځ د ګډ درک، احترام او پیوستون وسیله ده. یادې سیمې موږ ته دا راښایي چې پخوانیو انسانانو څنګه فکر، ژوند، عبادت او معماري کوله، او ترڅنګ یې ادبیات او فلسفه څنګه بیانوله. افغانستان هم د نړۍ په سطحه یو له هغو هېوادونو څخه دی چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د ډېر لرغوني میراث خاوند دی. د زرګونو کلونو تمدنونه، مذهبي بدلونونه، ادبي حرکتونه او سیاسي واکونه ټول له دې ځایه تېر شوي دي. دغه هېواد د تاریخي شتمنیو او تمدني ارزښتونو له پلوه داسې هېواد دی چې د نړۍ انساني تمدن په جوړښت کې مهم رول لري. که څه هم جګړو، بېثباتیو او سیاسي ستونزو د ارزښتونو له ګواښ سره مخ کړي وو، خو لا هم دا هېواد کولی شي د خپل فرهنګي میراث پر بنسټ یو ځل بیا د سیمه ایز تمدن محور سي. افغانستان چې د اسیا په زړه کې پروت هېواد دی، د جغرافیایي موقعیت، تمدني بدلونونو او تاریخي پیچلتیاو له امله تل د نړۍ د مهمو فرهنګي او تاریخي تحولاتو په تکاتو کې پاتې شوی دی. دا هېواد د آریانا، باختر، کوشاني، یوناني، بودایي، زردشتي، مغولي، اسلامي او نورو تمدنونو کورو. دا چې ولې د افغانستان تاریخي سیمې ملي او نړیوال ارزښت لري او ترڅنګ د ملي یووالي لپاره څومره مهم دي، په دې اړه د لرغونپوهنې ریاست د تاریخي آثارو د ترمیم امیر سلطان مسعود مرادی باختر اطلاعاتی آژانس ته داسې وویل: علامه اقبال لاهوری می‌فرماید آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. در واقع کشور تاریخی و باستانی افغانستان در طول تاریخ به عنوان قلب و دل آسیا و منطقه نقش ایفا کرده، چنانچه راه تاریخی ابریشم از این سرزمین گذشته و کشورهای مانند هند، چین، ایران امروزی و اروپا را با هم وصل میکرد و از این طریق اموال تجارتی آسیا را به اروپا و برعکس از اروپا را به آسیا انتقال میدادند. در افغانستان ما ساحات متعدد باستانی و بناهای تاریخی، همچنان میراث‌های غیر ملموس داریم که توجه جهانیان و کسایی که در این بابت پژوهش میکنند، تحقیق میکنند و دانشمندا هستند به خود جلب کرده. این مسئله نه تنهایی که باعث افتخار هموطنان ما است، باعث افتخار افغان‌ها است، بلکه دانشمندای سایر دنیا را هم به خود مشغول ساخته و اونا را تشویق میکنه تا آمده در افغانستان این داشته های ناب و نادر را از نزدیک ببینن و در این مورد تحقیق و مطالعه داشته باشند. مسائل تاریخی، فرهنگی و باستانی چون جزء افتخارات ملی می باشه، این باعث میشه تا وطندارای ما دور از یک جا شده و به عنوان افتخارات نیاکانشان، چون همه اقوام، همه تبارها، همه تیره های افغانستان در تکوین تاریخ نقش اساسی داشته و خود را میراثدار از این تاریخ میدانند. پس بنان گفته میتونیم که ساحات باستانی، آبدات تاریخی و میراث های فرهنگی در کل باعث شده میتونه تا مردم ما، ملت ما و همه افغانها دور از او جمع شدن و خود را در یک افغانستان متمدن دارای تاریخ و فرهنگ غنی بیابند و گذشته پربار خود به جهانیان معرفی بکنند. د افغانستان فرهنګي او تاریخي ارزښت یوازې د هغو لرغونو آثارو او جغرافیایي شتمنیو پورې محدود نه دی، بلکې د دې ملت ژبې، ادبیات، دودونه، هنرونه او ذهني میراث هم په نړیواله کچه بېساري ځانګړتیا لري.
د لرغونپوهانو په وینا د فرهنګي ارزښتونو ساتنه نه یوازې د تاریخ درناوی دی بلکې د ملي یووالي، سولې او دوامداره پرمختګ لپاره یو مهم عامل هم ګڼل کیږي. کله چې یو ملت خپل تاریخي او فرهنګي ارزښتونه درک کړي او ورته ارزښت ورکړي نو کولی شي پر نړیوال ډګر خپل حیثیت وساتي. نو د همدې ټولو اړتیاو په نظر کې نیولو سره اوس اسلامي امارت هڅې پیل کړي ترڅو دا شتمني د بیرته رغولو ترڅنګ وساتي او راتلونکو نسلونو ته یې په خوندي ډول وسپاري. په دې اړه د اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران وایي چې دوی د تاریخي او کلتوري ځایونو د ساتنې لپاره کلک هوډ لري او ترڅنګ یې د غصب او تخریب څخه د مخنیوي لپاره ځانګړي پلانونه لري. هغه وویل چې په تیرو 4 کلونو کې اطلاعات او کلتور وزارت د 500 په شاوخوا کې د تاریخي عبیدو د بیا رغولو ترڅنګ سلګونه نوي تاریخي سیمې کشف کړي او تر 1500 شاوخوا پورې د آثارو د قاچاق مخه یې هم نیولې ده. د اطلاعات او کلتور وزارت ل خپل اساسي دندو څخه دا غني چې د افغانستان ولس د تاریخ، کلتور او هویت د ساتنې په موخه د تاریخي عبیداتو د بیا رغونې په برخه کې خاص پاملرنه وکړي چې تر اوسه په جدي ډول دغه موضوع هم تعقیب کړی ده او ان شاء الله ولس ته دا ډاډ ورکړي چې په کامله معنا باندې دغه وزارت توجه دی اختصاص ده چې دغه مثال مونږ په دغه 13 کلونو کې د اطلاعات او کلتور وزارت لوري شاوخوا تقریبا د 500 پروژو چې تاریخي ابیاتو بیا رغونې په برخه کې په مختلفو ولایتونو لکه کابل، هرات، قندهار، بلخ، همدارنګه غزنی ولایت، غور ولایت او څنور ولایتونه هم دي چې دلته تاریخي عبیداتو بیا رغونې برخه کې پروژې تطبیق شوي دي. اطلاعات او کلتور وزارت د خپل 15 کلن ستراتیژیک کې لومړیتوبونو په اساس باندې دغه برخې مشخص کړي دي او په راتلونکي کې کال په کال دغه تاریخي عبیدو بیا رغونې برخه کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. همدارنګه بل اساسي او مهم موضوع چې ده هغه د تاریخي آثارو برخه ده چې اطلاعات او کلتور وزارت وکولای شو امنیتي ادارو سره په همغږي باندې په دغه 13 کلونو کې تقریبا د 1500 په شاوخوا کې د تاریخي آثارو د قاچاق څخه مخنیوي وکړي چې هغه دغه مخنیوي ترتیب د هیواد په ځمکني او هوایي ګمرکاتو کې هغه لار چې خلک له هیواد څخه بهر وځي په دغه برخو کې لاس ته راغلي دي او ان شاء الله موږ به هیڅ کله دا اجازه ورنکړو چې د هیواد تاریخي آثار قاچاق سي او هیواد څخه بیرون شي. او همدارنګه هڅه او تلاش دا کوو چې کم آثار چې په خواله هیواد څخه وستل شوي دي د وخت په تیریدو سره او د اړوند هیوادونو سره په همغږي دغه آثار موږ بیرته هیواد ته راوړو. او ولسته مو پیغام دا دی چې د تاریخي عبیداتو د ساتنې په برخه کې او په دغه ساحو کې د دوی باید خپل فعالیتونو ته متوجي اوسي. هر هغه دوی پروژې تطبیقي او کار څه کوي نو دغه خپل کارونو جریان په تطبیق کې باید د اطلاعات او کلتور وزارت هغه ساحوي اداره په جریان کې شي څو خدای نه خواسته زموږ او تاسو کوم تاریخي هویت او تاریخي عبیداتو یا آثارو ته ضربه ونه رسیږي. له بلې خوا د خوست او لوګر ولایتونو 2 تنه اوسیدونکو هم د اسلامي امارت له لوري تاریخي ځایونو ته ځانګړې پاملرنه ستایي او وایي چې اوس مهال داسې تاریخي او کلتوري سیمې رغول شوي دي چې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وو. دوی وایي چې اسلامي امارت نه یوازې د هیواد فرهنګي میراث ژغوري بلکې راتلونکو نسلونو ته هم خپل ویاړمن تاریخ ژوندی ساتي. دوی باختر اطلاعاتي اژانس ته داسې وویل: زه محمد یاسین فائز د خوست ولایت اوسیدونکی د افغانستان اسلامي امارت پر راتګ سره اوس مهال هغه تاریخي ځایونه رغول شوي چې د منځه تلو له ګواښ سره مخ وو. اسلامي امارت د تاریخي ځایونو په رغولو سره راتلونکو نسلونو ته خپل ویاړمن تاریخ ژوندی ساتي چې په مرسته به یې د خپلو ملي اتلانو درناوی تر ځوان نسل ورسیږي او د هغوی په پله به قدم کېږدي. د دغو تاریخي ځایونو په رغولو سره به زموږ ځوان نسل ته خپل اصلي کلتور او عنعنات وروپېژندل شي. زموږ هیله دا ده چې دې برخې ته لا زیاته پاملرنه وشي او د داخلي او نړیوالو بنسټونو په مرسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې ټول تاریخي ابادات بیا ورغول شي. می شیرخان ترین دی د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. د افغانستان د اسلامي امارت د تاریخي ځایونو د بیا رغولو سره راتلونکي نسلونو ته د افغانستان ویاړمن تاریخ ژوندی ساتي. د افغانستان اسلامي امارت د تاریخي ځایونو او بستاني ځایونو ته ډېره پاملرنه کوي.
ترڅو د افغانستان زرین تاریخ همداسې ژوندی پاتې شي او راتلونکي نسلونه ترې آګاه واوسي. لله الحمد د افغانستان اسلامي امارت د بیا واکمنېدو سره تاریخي ځایونو ته ډېر کار سوی دی. لکه څنګه چې ټول ته بهتر معلومه ده، لوګر ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ډېرې زیاتې تاریخي سیمې او تاریخي ځایونه لري. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مهیله دغه ده چې دغو ځایونو ته هم پاملرنه وکړي او د دوی نور هم پر دغو ځایونو باندې توجه وي چې تر څو پورې د لوګر ولسونه دغه ساحې د لوګر د ولسونو له یاده ونه غورځي. د افغانستان تاریخي او باستاني سیمې د دې خاورې د تمدن هویت او فرهنګي عظمت څرګندوي. دا چې اوس مهال اسلامي امارت د یادو اثارو د ساتنې، ترمیم او نړیوال معرفت هڅې پیل کړي د خلکو له پراخ ملاتړ سره مخ شوي دي. د مسؤلینو له لوري کوټلي ګامونه او د خلکو پراخ ملاتړ دا تمه رامنځته کوي چې افغانستان به د خپل تاریخي میراث ساتنه نه یوازې د یو دیني او ملي مسؤلیت په توګه بلکې د نړیوال اعتبار د ژوندي ساتلو لپاره هم پر مخ وړي.